دی ولې چې دا د معاشرې د هر څه نه خبر خلک دی او دا ولې خاموشه دی. د بلا بچې ګوره ته په خبره زما په خبره ستا اوس هم سر خلاص نشو. زه دا خبره کوم دا کوم واقعیه چې مخې له راغله زم دا مولانا صاحب دا کم چې شهید شوی دی دا چې ساقي جان صاحب د پسې کوم ویډیو کړل د هغې مقصد او مطلب دا دی چې مولانا صاحب دا کم چې نن ستا سره دا کار وشو د دغه کار په هکله تا ته ما پرون دا غږ درکړی دی چې دغسې د امن خبره وکړه چې دا قسم واردات دا قسم پښتانه دا قسم د سر خلک په دغه وطن کې نه قتلیږي. داسې ده ګوره نو خو مونږ خو تا ته دا خو مونږ ته ویل دا د خبرې مقصد خو دا و خلک پوهه دی که نه دغه مقصد دی زما د خبرې مقصد دغه دی چې لکه که دې منبر باندې خبره وشوه چې په دې منبر باندې خبره وشوه قسم په خدای پرون په پښتونخوا کې 15 جماعتونه اولیدلي وزیرستان طرف ته کله مې ویډیو دغه شان په میډیا باندې چلیږي څو جماعتونه چې کوم دی وزیرستان کې نن په خیبر کې څه حال شوی دی ظالمه زمونږ په زړونه جاړي خو دلته چې دا خبرې کوي بیا د دشمني وای ته وطن ته نشي راتلی وای ته قاتل دی. وعلیکم السلام راجو صاحب زمونږ را پیستول هم نشته دا ډزو تومانچه دا هم زمونږ را نشته. صحیح دومره امن پرسته خلک یو الانکه دیر کې امن دی دیر کې شکر دی دا خو مونږ را د ښکته خلکو چغې وو قسم په خدای کنه مونږ ته په دیر کې ښه امن دی ښه روغ موټ هیڅ هم نشته. بس الله دې خیر کړي ساقي جان صاحب زه صرف دغه یو پیغام لرم د ولس د مخې ته راځنې خبره په دې کوم چې دا ستا مضغوطه ولوي چې تاسو خپل چې کوم تاسو کار دی د امن پیغام دی سمه ده دا جاري ساتئ او دویمه خبره دا ده چې په دې وخت کې به تاسو د مختلف قسم فکرونو سره مخ کېږئ دلته به یو خبر راځي دلته به بل راځي دلته به بل را روانې دلته به بل را روانې تاسو لږ د هوش په شعور خبره وکړئ چې شور طرف ته وانه وړئ. نه زه خو شور بور ته نه وړم خپله خبره چې کومه تاسو مخکې کړله یا کوم تاسو مقصد دی دا په یو صحیح ډول باندې د پښتنو غوږونو ته ورسوئ چې دوی پې سر خلاص شي. بس الله دې پر دې وکړه کرۍ خلاصې کړي او الله تاسو په صحیح ډول باندې د خبرې لږه تشریح وکړه دا پښتانه په خبره پوهېږي ګرانه خو دوی ته حقیقت غږ نه رسي. دا یو ویډیو ما کته داسې کسان په قطار ودرولې یو ته یو خبره وکړي هغه بیا د بل ته د اخري یو ته چې رارسي خبره مکمل الټه شوي یو ته غوږ کټ کړی بل ته سر کټ کړی د خبرې نه بل ته خپې کټ کړي بل ته وروره کلمې ایستي بل ته سترګې ایستي نو چې اخري یو ته خبر رارسي بیا غځي هغه چا چې خبره کړې هغه ته وویل مکمل الټی اوس خبره راته رایاده شوه دا به دقه شپې حالې وایي دین لاړو غین لاړو ورې نو زه تا ته دا وایم نه ته به خپل تاسو څومره کوشش کوې امن دپاره کوې دا قام پې صرف مونږ غوي او نور هېڅ هم نشته دی خو باقي زه دې خبرو مبرو نور اورم ګرانه ما واوره ستا چې کوم پیغام دی د امن د پښتنو د پښتونخوا دپاره د لر بر افغانانو دپاره دغه پیغام ته جاري ساته په دې به الله تعالی اجر درکوي. دا یو غږ دی دا د هر چا د وس د هر چا نه د هیڅ چا د وس کار نه دی داسې یو سړی چې کلم په پښتنو کې را پیدا شوی دی نو ما او تا کتل دي تاریخ لیکل دي په سترګو مدل دي په غوږو م اورېدل دي چې دغه سړی بیا پاتې شوی نه نو د دې مین وجه دا ده چې دا یو ډېر تریخ حقیقت دی او دلته په خلکو بد لګي او بس منافقت کوه مزې کوه نو ته داسې کار وکړه دا ځینې غریبانو ته پیغام ورکوم چې ګورې د سړي زامن شي په ما ګورې صرف کسان معلوموي کسان داسې وکړه چې همیشه د اصلاح خبره د کوم د امن پیغام چې دې روان کړی ته دلته را خبرې لګي زیاتې یو سایډ نه بل سایډ نه اورې نو زه کله تا وینم ته لږ شور ته وړې شور ته مه وړه لږ واپس شعور ته لاړ شه او د خپل پیغام د پښتنو د غوږونو ته دوباره په هغه ډول ورسوه کوم چې ستا مقصد دی. دا دې ته به د شور خبرې کې دا شعور ښه خبره ګرانه زه وایم چې ته خپله خبره په شعور وکړې څنګه چې ستاسو دا قام ولاړ دغه رقم دا کم خلک چې دا هغه دغه خبره اورېدل او د دې خبرې اختلاف کوي باید چې دام ستاسو انشاءالله خپل کوشش باقي ما دا چې پیدا شوی موږ ته دغه مولا اذان ویلې موږ دغه مولیان منو انبیا منو اولیاء کرام منو الله منو رسول منو قرآن منو
مسلمانان یو بشکه. الحمدلله بېشکه سمه هېڅ راکنه شک نشته وروره. ما ته مې ملت ویل چې ته جنتي وای، چې ته جنتي وای، چې ته ته جنتي مکمل جنت ته پروت جنت یې خلک په ولاړه جنت ته ته پروت ځي. خو زه دې داریان چې دا خام په شاکړې وړې بدی که سبا حسابي داسې د چتی په شان ته کې مې سر ته لاس چولې پویا شوې او جنت کې بغیر زمګر چاپېره اوچت په هوا به نه مړه زه خو وایم چې پتا په دغه وړو پرپرکی غوندې نه دي چې هغه پسې په املا کې دوه ولګي کنه پاغه هم ته ډایرک الوته شي جنت هغه پرپرکی نه وزن خو ساشته نه ته ټوټل 1.5 کیلو وي. اوس هم کسان بیا کاپیران کې غرق شي د خبرو نه وړو خبرو نه خلک غټه خبره سازي. ان لله و انا الیه راجعون. جست فار جاکینګ زه سمره ساکی جانا خو وخت ته غواړم رب دی وکي قدرمن شي منن کور دی ور امين منن وروره. السلام علیکم. السلام علیکم. ها ملت دغه زمون خبرې وي چې تاسو واورې دي باقي طبيعت ما خرابوي او زه بدل ته پروت مو تاسو برات ناس یې خیال لري. نو کومه هر څومره سیریس خبرې وکړو، کومه هر څومره قانوني خبرې وکړو، نو اورم ملت مونږ ناوري، ملت مونږ اورینه ملت مسله د سره چورورا ما به تاسو ته ویلي وي خو مسله د سره چې زه خاموشه یم، بس زه خاموشه یم زه چې خبرې شروع کوم نو بیا زما خبرې څوک نشي برداشت کولی. غټ ابۍ د خبرې وای چې خبره کوم نو وای خانان کړي زه خاموشه یم، ما مه زوروئ، ما مه چیړئ، ما پرېږدوئ چې زه بس تاسو ته صرف ګپ ولګوم، بس ګپ ته مې پرېږدئ، سیریس خبرو ته مې مه راوړئ. تاسو زما نه په چل ول کې صحیح خبرې وباسئ. زه نور د لطوب ته ګوتې اچوم، مرطوب کیسې نشته نور. خو قامه تاسو ته ځکه وایم اډوانس کې چې ګوره په نرتوب کې تاسو ولیدو چې خلکو زه وکنځلم، زه یې بې عزته کړم، ما ته یې څه خبرې وکړې، په ما باندې کیسونه وکړه، په ما باندې FIR وکړې، ما له دمکیانې راکړې. اوس چې دله شمه تاسو ته دې پته یې وروره چې وروره سړي نور په وس کې نه وه ځکه دله شو. دا تاسو اندازه ولګوئ. ما څه ګناه کړله چې توبه وباسم ملګري؟ ما ګناه څه کړې ده توبه وباسم؟ ما ګناه څه نه ده کړې چې توبه وباسم؟ چې تاسو ته اوس ویم چې لکه مثال په طور میډیا ته راشم پلان کې ما پلان کې زه شاسوار خو نه یم چې شاسوار یم یا سپین خان یم. I am brand د لر او بر ملت. I am brand د لر او بر ملت. په انګریزي ژبه کې به مشهورېږم، اوس په انګریزي ژبه کې دنیا به مې ګوري، دنیا د مرګ په سطح اوس مشهورېږم. سکرټري څه وایي؟ وایي خپلې خبرې کوه. نه خپل مجلس کوم سکرټري، اورې ځان له خپل مجلس کوم، په خپل کټ کې پروت یم، خپل ژوند کې پروت یم. وای قاتل ستاني کمې وجلی دی که نه؟ ستاني کمې وجلی دی، ستا ژوند وغیم چې ته ما ته را خبرې کوې. پوهېږئ نه تاسو پوهېږئ نه چې تاسو پوهېدئ که نه تاسو به داسې نه وایي. تاسو به چې کوم دی ژوند وکړی وی، زور هم ټینشنونه احساس کړي په زور. په پښتونخوا کې بل یو سړی چل دی یاره، په پښتونخوا کې بل یو چل او که دا خبرې اوس ما وکړه چې بیا ما ته خلک وایي چې تا بیا چې کوم دی بیا دې په څمڅو واله. پښتونخوا کې پښتانه یو بل وجد ویستی په پوج باندې ورړی که نه. د مولانا خانزیب صاحب دله دا خلک خو پوجیانو ویشته که نه، خو دا عام مړي چې کېږي که نه خبرو چې خپلو کې وران یې دا چا وران کړي دا جنګونه هر سړی چې یاره موږ ډېر بدنیته خلک یو خبرې. زه اوس ښه پاکستان ته تللی شم، ایو پکې وایي تر پوجي جنټ
اگر پاو ایجنټ وي بچي ما سره په کلی کې تور گاډي را سره وي تور گاډي ما سره تور گاډي را سره وي ما سره چې کوم دی بنگلې وي بنگلې عیاشي به وي کاروبارونه به وي اورې خو مسله دا ده چې به زه سپینه وینا کوم ځکه ستاسو دشمن یم او دنیا د خان شوه دین د ملا شه ټول نه دا ستا شه او نه زما شه روپۍ به هله راځي چې سر ټیټ کې چې سر ټیټ کې بیا به خطرناکې روپۍ را روانې خو رهبر خو سر نه ټیټوي وروره اس که غړی به ګرځي او دا سر به یې ټیټ شي خو دا سر به یې ټیټ نه شي او دا سر به یې تکټ شي ماله خندا راځي ما سم قوم کالواله یو دوه خبرې در سره کوم سلامونه ټول لر او بره ملت ته زما د دې لایو نه سکرین ریکارډینګ کوئ او بیا د خپلو ټیک ټاکو نه د خپلو فیسبوکو نه یې شیر کوئ او د غږ دته مخې ته ورسوئ او د لایو پوره وګورئ نن چې په خیبر پښتونخوا کې دا څنګه حالات روان دي او دا نن کوم حل وشو د پښتنو سره چې په هغې کې ډزې هم وشوې او وزیر اعلی چې کوم دی دا په اډیاله جیل مخې ته تللی و د عمران خان د آزادولو دپاره نه و تللی خو د یو ډرامې تحت تللی او صرف په فیسبوک دپاره سکورینګ شروع کړی دا خبرې به حقیقتي په ځینو خبرو کې د پی ټي آی ملګري دا چې کوم دی اختلاف مختلاف مه ساتئ ځکه چې دا خبره زمونږ له ټول پښتون وطن شریکه ده نو چې حق او سچه خبره وکړو لکه دا به ډېره بهتره وي په دې وخت کې تاسو ته پته ده چې پښتونخوا نه بلکې ټول پاکستان بې اختیاره دی خو پښتونخوا بیا ډېره زیاته بې اختیاره ده او د دې بې اختیارۍ پته مولانا فضل الرحمن صاحب تم شته د دې بې اختیارۍ وجه امل ولی خان تم شته دی د دې بې اختیارۍ وجه د جماعت اسلامي وجه شته دیو تم پته شته خو د دې هر څه خبرو باوجود هغو بیا هم په یو بل پسې پروپیګنډې په میډیا باندې د عوامو نه بېوقوفه جوړول دا د ټوله پښتونخوا د یو کور کمانډر په لاس کې ده چې یو کور کمانډر حکم وکړي چې په پلانکي ځای کې د دماکه وشي په پلانکي ځای کې د خلک پښتانه دې ذلیله شي پښتانه دې رسوا شي پښتانه دې بې عزته شي نو بیا په ټوله پښتونخوا کې اور بلي اولنۍ خبره خو دا ده چې دا کومه مولانا فضل الرحمن صاحب دی امل ولی خان دی چې دیو میډیا ته کینو نو دیو په پی ټي آی باندې تهمتونه او په پی ټي آی باندې خبرې کوي نه نو تاسو ما په دې خبره باندې پوهه کوي تاسو له څوک ووټ نه درکوي او چې فرض که تاسو له څوک ووټ درکړي نو دا څنګه حل چې نن د عمران خان سره وکړو نو دا حل خو سبا ستاسو سم کوي نو تاسو وایئ چې تاسو په دې وطن کې سیاست بچ پاتې شو یا تاسو نه سیاست وکړئ ټیټې سترګې زندګي ده او دقه شانته کې بې عزته کېږئ به خو سبا به راته دا پښتانه نه ودرېږي د پی ټي آی خو داسې وزیر اعلی دی قسم په خدای چې زه نه په سړو کې شمارم نه په ښځو کې شمارم او نه په هلکانو پسې شمارم چې ستا د وطن وزیر اعلی یې که نه ستا د خاورې وزیر اعلی یې که نه او هغه چې کوم دی که نه هغه مستقل مزاج نه مستقل مزاج نو داسې سړي له مشري ورکول پکار دي یا دا ایوان چې څومره بې اختیاره دی او دلته چې دا کوم بې اختیاره خلک ناست دی که نه د دې خلکو دلته تلو ته لکه دا خو بس صحیح وه که نه بس صحیح وه الیکشن ته څه ضرورت دی پوجیان د ملک چلی او موږ له سهولیت راکوي امن دې راکړي بس قلار دی چې د اوټ نه به قلار شو که نه د اوټ خو سره څه اهمیت پاتې نه شو لکه اوټ تاسو له څه شي لپاره ورکړی و یا تاسو له څه لپاره اوټ زه وایم چې په پښتونخوا کې بالکل د اوټ دا اکثریت مکمل ختم شي چا مونږ که چا له اوټ ورکړی دی چا مونږ ته د سړي په نظر کتل دي چا مونږ له دا د اوټ به چې کوم ایم پي آی ایم این ای دی
نو دا د اوټو ام پی آی مینه دا موږ دلته ټیکدارۍ له لېږل دی که دا موږ قانون سازۍ له لېږلی دی هغه کوم روډونه چې موږ ته جوړېږي دا خو د بلدیاتي ادارو کار دی او ادارې موجودې دي خو بیا داسې کار دی چې د الیکشن نه مکمل تیر شي او بس د دې سرکار سره ودرېږئ او د دې پوجیانو سره ودرېږئ او د دې پولیسو سره ودرېږئ وروره د ام پی او د ام این او د پارلیمنټ ختم کړئ ورکې کړئ چېرته دې کې بس چې دې کې به چېرته جنازې منازې کوئ دا بس تاسو جنازې به پکې کېږي دلته د کوسۍ مرسۍ ته راوباسئ لکه داسې بله ورځ یو مولوي صاحب شهید شوی و موږ پرې ټول خفه وو ټولو دلالانو او ټولو بې غیرتو ټولو دلګانو چغې والې یو ساقي شهید کړی دی نن بیا په پښتونخوا کې اور بل یو سړی نه راوځي یو سړی تاسو چې د 220 لاکه او 15 لاکه کله کسان چې کوم دی تاسو د غټې جنازې دعوه کوئ که نه نو بې غیرتو تاسو به صرف جنازې کوئ که نه تاسو چې به دا ورځ باندې راوتي وې په کار وه چې تاسو له دې پښتونخوا وطن روح بدل کړی وی تاسو دا نظام چینج کړی وی تاسو دا تختې په دې خلکو باندې الټه کړی وی خو صرف په ګڼه به جنازې له راوځي لو پلاني سړي داسې ګڼه جنازه وه داسې بختور سړی ستاسو د ټولو په بختورتیا کې امتیازې وکم دلګانو دا ملک هم وشرماو دا ملک هم وشرماو ما ته چې د مولانا فضل الرحمن د رویې نه ما ته چې د دې سیاسي خلکو د رویې نه ما ته اندازه ولګي قسم په خدای زویم چې دا پوجیان څه کوي که نه دا بلکل حقیقت کوي موږ سره دیو په غلطه باندې نه دي دیو په حقه باندې دي هلکه وطن دی نیم کړی دی او ستا غله خو در روانه ده خو زما به څه کېږي زما د بچي به څه کېږي زما د نوسي کړوسي به څه کېږي زما د بچي مستقبل ته هغو تباه او برباد دی که ها په دې ستاسو ذهن کار کوي غټې غټې جنازې کوئ غټې جنازې د پښتنو صرف په جنازو کولو کې ریکارډ دی صرف د پښتنو د جنازو په کولو کې ریکارډ دی چې غټې جنازه وشوه پلان کې وبخلی شو پلان کې جنت ته لاړ پلان کې دلته لاړ پلان صبر وکړه جنت منت نشته یو د الله تعالی لاټي پاتې ده چې هغه لاټۍ نه خلاص شي بیا به جنت ته ځي رسې په اسانه رانه جنت یې نه څه دا څه د سموسو د پکوړو دکان نه دی دا جنت ښه دې نه مخې ته یو عدالت لګي د هغې حساب کتاب به کېږي دا به د امیر سم کېږي دا به د غریب سم کېږي دا زمونږ دا لاسونه به ستاسو را ګریوانونه به یې ګورئ دا سوچ مه کوئ چې موږ سپینې پګړۍ په سر کړي دي سپین کاټنه مچولی دی په پرچونر ګاډي کې ګرځو که دا طارق جمیل دی او که دا بل دی او که دا بل دی دا سوچ مه کوئ جنت په دې قصو مسو نشته چې تاسو به جنت ته لاړ شئ صبر وکړه د الله تعالی د لاټۍ نه چې تاسو تیر شئ تاسو به جنت ته لاړ شئ په تور ګاډي کې به ناست څوک به پې خر له موږی نه ټکوئ او زمونږ د علاقې مشري څوک چې کوم دی چې بزی به پې اوبو له نه بوځي او ابه چې کوم دی ابه زمونږ د قام مشري او به زمونږ د خلکو مشري کوي مړه په تاسو دې ملانتي او په ما دې ملانتي چې زه ستاسو خبرې کوم قسم په خدای هغه ویډیوګانو نه مې زړه تور شوی دی ویډیوګانې کول راله خوند راکوي چې زه ویډیو وکړم او چې به مکمل چې کوم دی مکمل مې د سوشل میډیا نه زړه تور شوی دی په ایمان کله کله دا ملګري میسجونه وکړي نن هم ملګرو میسجونه وکول وایي خیر دی تر خپل وس مطابق خبره کوه نو میل په موږ څه له په چا باندې غر کوئ موږ څه له چا باندې خپلې ککرۍ نه خلاصوئ نو جنازې کوئ جنازې ریکارډي جنازه به وکئ دا د جمعیت چتې نه دی دا جمعیت چتې دا فساد جرړی چې دا څو ورځې ما ته ویل ته کافر یو ته ښکته یو ته پورته یې که نه بله چې د جنازې راتلي وایي نو چې ستا به جی ایچ کې مخې ته ورغلي وایي که نه چې دا مولیان په څه مړ که قاتل یې معلوم و که نه ساقي جان خو د هغو قاتل قدیم کور و نغری وران که بې ضمیر خرڅو تاسو خو دا ملک هم وشرمو دا خاوره هم وشرموله صبر وکړئ زه به ستاسو له ټولو خوښ شم خو مسله داره چې بیا به دغه نو چې څونه ملت زما د الله وګوري دې نه سکرین ریکارډینګ وکړئ د خپلو ټیک ټاکو کې شیر کړئ په خپلو فیسبوکو کې شیر کړئ ډایرکټ به په ټرینډینګ کې وایي